الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې مور او پلار یو ځای راته خوښ کړی دی چې هلته ماته کوژده وکړي او د ژوند ملګری راته پیدا کړي. نو زه ورته وایم چې زه به یو ځل هغه جنۍ وګورم، که مې خوښه سوه خو تاسې یې راته وغواړئ، که مې خوښه نه سول دا نکاح مه راته کوئ. آیا په دې کتلو کې ماته ګناه شته که نه؟ یا دا چې شریعت دغه اجازه و یو بنده ته و یو انسان ته ورکړې ده که نه ده چې هغه یو ښځه په نکاح کوي او ورته وګوري، نظر ورته وکړي. محترم وروره، شریعت بالکل دغه اجازه و انسان ته ورکړې ده چې کله د ده اراده شي یو ځای د نکاح کولو، یا دا چې مور او پلار یې ورته غواړي، ده ته بالکل په شریعت کې دا اجازه شته چې یو ځل ورته وګوري، هغه په خپلو سترګو باندې وویني. او همداشان مور و پلار ته پکار ده په شریعت کې دغه حکم دی د مور و پلارو دپاره امر دی چې هغه به د خپل زوی سره مشوره او صلاح کوي چې تا ته په فلاني کور کې د فلاني سړي لور فلاني نجلۍ وغواړو که نه. دغه شان دا د شریعت حکم دی چې یو پلار خپله لور ورکوي، یو ورور خپله خور ورکوي، یو مور خپله لور ورکوي، یا نور قریبان هغوی ته لازمي ده چې د دغې زنانۍ سره د دغې نجلۍ سره به مشوره کوي چې فلاني سړي ته په فلاني کور کې موږ تا ورکوو، ستا خوښه ده او که نه ده. نو وروره په شریعت کې دغه حکمونه شته. اوس چې کومه تا پوښتنه کړې ده چې یو ځل نظر ورته وکړې، دا بالکل جایزه ده، په دې کې هیڅ ممانعت نشته. فقهای کرام لیکي اذا اراد ان يتزوج امرأة لا بأس ان ينظر اليها وان كان يعلم انه يشتهيها. ولکه په دې باندې لا هم پوهېدی چې که ورته وګوري اشتها ورته راځي یا شهوت ورته پورته کېږي، او بیا هم جایزه ده، څه مشکل په دې کې نشته. الفتاوى السراجیه جلد اول صفحه 322 کتاب الکراهه والاستحسان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.